د لویه بخښونکي خدای تعالی په سپېڅلي نامه د قاموس لیکنې درسونو د لړۍ دریم درس دی. نن د قاموس په ډولونو باندې بحث کوو. د ژبې له مخې په قاموس باندې بحث کوو چې د ژبې له مخې قاموس په کومو ډولونو ویشل شوی دی. د قاموس ډولونه د ژبني جوړښت له مخې: له ژبني پلوه قاموس ډولونه: د ژبې له پلوه قاموس په یو ژبیز، دوه ژبیز، څو ژبیز قاموسونو باندې ویشل کېږي. هر یو قاموس په جلا جلا ډول تشریح کوو. یو ژبیز څه ته وایي، دوه ژبیز څه ته وایي او څو ژبیز څه ته وایي. اول راځو په یو ژبیز قاموس باندې بحث کوو چې مونولینګوال ډکشنري یا یو ژبیز قاموس څه دی. یو ژبیز قاموس هغه قاموس دی چې د کلماتو معناوې په همغه ژبه کې تشریح شوي وي. په کومه ژبه چې قاموس جوړیږي معنا یا تشریح په همغه ژبه وي. د دغه ډول قاموس فورمول چې دی کلمه جمع تعریف. یوه کلمه ده هغه تعریف شوي په کومه ژبه، یعنې په یوه ژبه کې د قاموس لیکل شوی. مثلا د درد کلمه ده، نرینه نوم دی، دغه اصطلاح په طب کې کارول کېږي. د دې دپاره تعریف لیکل شوی. تعریف لیکل شوی دی په تیره د ناروغۍ یا ټپ له کبله د بدن په یوه برخه کې د کړاو یعنې ناراحتۍ احساس خوښ. دې ته چې په کوم قاموس کې دغه ډول کلمات تعریف شوي وي دې ته یو ژبیز قاموس وایي. پښتو کې بېلګې ډېرې دي، انګلیسي کې بېلګې ډېرې دي او په نورو ژبو کې هم بېلګې شته. راځو دوه ژبیز قاموس ته. دوه ژبیز قاموس یا بایلینګوال ډکشنري څه ده؟ دوه ژبیز قاموس هغه قاموس دی د اصلي ژبې کلمات یا په بله ژبه کې معنا ترجمه شوي. یعنې د یوې ژبې کلمات دي بلې ژبې ته ژباړل شوي یا ترجمه شوي وي، دې ته دوه ژبیز قاموس وایي. دغه قاموس په حقیقت کې په دوو ژبو دی، یعنې د یوې ژبې کلمات دي په بله ژبه کې ژباړل شوي دي. پښتو ژبې کلمات دي دري ژبه باندې ژباړل شوي، دې ته دوه ژبیز قاموس وایي. پښتو دري قاموس وایي. فورمول یې دا دی: کلمه ده، د هغې لپاره معنا او همانیزمونه دي. مثلا ډوډۍ ده، د موږ معنا کوو په نان باندې. په کومو قاموسونو کې چې کلمات دغه ډول غلي وي دو ته دوه ژبیز قاموسونه وایي. د دغه ډول قاموسونو بېلګې شته. مثلا پښتو دري قاموس دی، هغه په همدغه ډول جوړ شوی دی. یا مثلا د انګلیسي یوه کلمه ده هیډ. هیډ چې دی د دې معناوې غلي سر ته وایي، مشر ته وایي او رئیس ته وایي. بل چې دی غبرګ ژبیز قاموس دی، بایلینګوال لایز ډکشنري. غبرګ ژبیز هغه قاموس دی چې د اصلي ژبې کلمات یې په همغه ژبه کې لومړی تعریف شوي او بیا په بله ژبه کې معنا ترجمه شوي. دغه ډول قاموسونه ډېری په طب کې کارول کېږي. د یوې ژبې مثلا طبي اصطلاحات دي پښتو کې ډېر عام نه دي، په همغه انګلیسي کې لیکل شوي، په هغې کې معنا شوي دي، بیا همغه کلمه معنا چې ده پښتو ته ژباړل شوې، دو ته وایي غبرګ ژبیز قاموس. فورمول یې دی چې د یوې ژبې یا د یوې اصطلاح کلمه ده، د هغې لپاره تعریف او همغه ژبه باندې راغلی وي، بیا دویمې ژبې ته معنا همانیزمونه یې لیکل شوي، دو ته غبرګ ژبیز قاموس وایي. غبرګ ژبیز قاموس چې دی په یو لوریز یا دوه لوریز باندې ویشل کېږي. یو لوریز قاموسونه هغه ډول قاموسونه دي چې د یوې ژبې کلمات یو لیست ولري. یعنې د دوه ژبیزو قاموسونو دا یو ډول دی. یو لوریز پښتو دري قاموس دا معنی لري چې د نوموړي قاموس پښتو کلمات په دري معنی شوي، دو ته یو لوریز قاموس وایي. مثلا فورمول دی مخنه ژبه، هدفي ژبه. مثلا کتاب کلمه ده، یا مثلا ډوډۍ کلمه ده، پښتو دري ته معنا شوې ده نان، دو ته یو لوریز وایي. خو که دوه لوریز قاموسونه د په مقابل کې شته،
هغه قاموسونه دي د دوه ژبیز قاموسونو یو ډول دی چې دوه اړخونه ولري، یعنی نیمایي قاموس پښتو دري وي او نیمایي نور قاموس دري پښتو وي. هماغه کلمات هلته بیا پښتو معنا شوي، دو ته دوه لوریز دوه ژبیز قاموس وایي. فرمول یې دا دی: منبع ژبه جمع دویمه ژبه، منبع ژبه جمع دویمه ژبه. یعنی نیم قاموس په پښتو دري دی او د نیم قاموس بیا په دري پښتو دی. دو ته وایي دوه لوریز دوه ژبیز قاموس. بل چې دی څو ژبیز قاموس دی. دغه ډول قاموسونه زیاتره د ژبې د زده کړې لپاره کارول کیږي یا د خاصو مفاهیمو لپاره کارول کیږي. دا قاموس په څو ژبو باندې لیکل شوی وي. د اصلي ژبې کلمات په ډېرو ژبو معنا یا ژباړل شوي وي. په تخصصي اصطلاحاتو کې پکارېږي، لکه د شاه عبدالله قاموس چې دري، شغني، منجي، سنګلیچي، واخي، واینب کې راټول شوي. د ژبو په مقایسه او د ژبو زده کړه کې پکارېږي. په ځانګړي ډول د ژبو په زده کړه کې دغه ډول قاموسونه کارېږي که یو کس غواړي ډېرو ژبو سره عادت شي، نو بیا د همدغه ډول قاموسونو نه استفاده کوي. لکه بلچال جوړ شوی دی په څو ژبو لغتونه کې راغلي. یا نور ډېر داسې قاموسونه راغلي دي چې هغه په کټګوریو باندې ویشل شوي دي، د څو ژبو اصطلاحات هممهاله راغلي.